السلام علیکم د زیار اکاډمي یوټیوب چینل مینوالو خدای دې وکړي چې ټول راته روغ جوړ یاست. ریاض شاهد زیم او نن د دریم لیکچر لپاره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوی یم. نن به موږ په کویک بوک کې کسټمر اډ کوو، ورسره به کسټمر جواب اډ کوو او هم به دا زده کوو چې لکه څنګه ځان نه ځان کسټمر جوړیږي او څنګه ټول لکه په یو ور جوړیږي. مطلب مولټیپل کسټمر هم موږ کولی شو چې په کویک بوک کې جوړ کړو. کسټمر هغه څوک دی دوستانو کوم چې موږ نه به مالونه وړي په نغدو باندې او یا هم په قرض باندې. کوم چې نغدي خو خیر کاغه لکه د هغې ټول ډیټایل ریکارډ نشیم په سیستم کې پروا نه کوي، ځکه هغه خو د یو ورځې کسټمر دی، بس مال واخلي او نور په خپله مخه ځي. او کوم کسټمر چې موږ سره د قرضو کاروبار کوي، یعنې موږ سره موږ نه مال په قرض واخلي او بیا به موږ ته لکه په راتلونکي کې پیسې راکوي، نو هغه به موږ په کویک بوک کې هغه په تفصیل سره ریکارډ کوو، د هغې ټول ډیټایل چې موږ سره مطلب په سیستم کې موجود وي. نو په دې باندې به انشاءالله نن عملي کار کوو. نو راځئ چې کویک بوک ته لاړ شو. موږ سره کویک بوک اوپن شو، نو موږ به اوس لاړ شو او په کویک بوک کې به کسټمر کریټ کړو. لکه کسټمر خو موږ سره په شارټ کټ بار کې هم شته دی، خو ښه خبره دا ده چې موږ تاسو د مینو د لارې نه لاړ شو، ځکه کیدای شي کوم وخت تاسو سره شارټ کټ کې نه وي یا شارټ کټ هم هایډ کړی وي، نو ښه دا ده چې د مینو نه لاړ شو او د مینو نه موږ کسټمر ته دننه شو. نو کسټمر سنټر باندې به کلیک کړو. نیو کسټمر ان جاب، مطلب موږ سره تر اوسه پورې کوم کسټمر نشته دی، او چې بیا څومره موږ سره کسټمر وي نو هغې ټول مکمل لیست به دلته راځي او هغه انفارمیشن به بیا دغلته راځي. نو موږ به لاړ شو، یو نوی کسټمر به جوړ کړو. کسټمر نیم کې به ورته څه ورکړم، احمد. اوپننګ بیلنس احمد کیدای شي زمونږ د پخوا نه هم قرضدار وي، لکه که مونږ د کویک بوک نه مخکې مونږ سره د هغه حساب کتاب په کتابونو کې وو یا هم په اکسل کې وو، او هغه چې کوم مونږ سره بیلانس لري، یعنې زمونږ چې څومره قرضدار دی د هغې بیلانس به تاسو راواخلئ او دلته به یې ولیکئ. زه ورته وایم چې احمد زمونږ پخوا نه هم 20,000 روپۍ قرضدار دی، نو دا به دلته ولیکو. ورته کمپنی نیم د دې احمد چې کوم کسټمر دی ستاسو د هغې د کمپنۍ نوم څه دی، هغه موږ ورته ولیکو چې احمد اینډ برادرز. فول نیم څه دی، وبه لیکم چې مستر احمد خان. جاب ټایټل مطلب دا په کمپنۍ کې څه وظیفه لري، نو زه به ورته ولیکم چې د کمپنۍ ډیپټي سی او دی. موبایل نمبر یې څه دی، موبایل نمبر به ورته ولیکم 0 ورک فون، کوم کاري ځای چې دی هلته چې کوم د هغوی نمبر وي هغه به ورته ولیکو. موبایل مطلب دا د نه ډېر نمبر یې غواړي، ضرور نه چې ته ټول یې ورته پوره کړي، خو که وشي ښه خبره ده. فاکس نمبر کې فاکس هم ورته ولیکئ، ایمیل اډرس هم ورته ولیکو. سی سی ایمیل به مطلب چا ته ځي بیا سی سی کې، که د احمد کوم سیکرټر یا څوک وي په دفتر کې، نو کولی شي چې د هغه ته مطلب ایمیل سی سی ولیکئ. ویب سایټ که احمد که ویب سایټ لري دلته به مطلب ویب سایټ راواخلئ او وبه لیکئ.
که کوم بل دغه تاسو ورکوئ لکه مثال فیسبوک شو، ټویټر شو، داسې نور واخله، نو مطلب ټول معلومات چې کوم ضروري هغه ټول تاسو دلته ورته ولیکئ او د دې لپاره چې مطلب سبا تاسو هغه کسټمر وکولی شئ چې په اسانۍ سره پیدا کړئ، یا ورته زنګ ووهئ مطلب د قرضدارۍ لپاره چې دومره قرضدار یې، یا ورته مثال انوایس ورته په دې ایمیل باندې ولیکئ، مطلب مکمل ډیټیل ښه چې تاسو ډیټیل ورکړئ ورته. ښه دلته ایډرس ډیټیلز دی، مطلب کله چې موږ بل لیږو احمد ته نو په بل به مطلب په کوم ادرس باندې ځي، نو زه به دلته ورته ولیکم چې د احمد دفتر په شارنو کې دی. ښه شارنو کې دی او شیپ ټو څه معنا، یعنی که د احمد دفتر په شارنو کې وي او ګودام یې په تایمني کې وي، نو بل به چې کوم دی هغه به شارنو ته ځي، او مګر مال چې دی مال به دغه ته ځي، تایمني ته ځي. زه ورته وایم چې نه، د دوی دفتر هم په دغه کې دی، په شارنو کې دی، او ګودام مال هملته ځي، مطلب ګودام یې هملته دی. نو دا به کاپي کو او اوکې به یې کو. نو دلته به راشو هغه ادرس او دغه چې کوم دی دغه انوایس بل ټو او شیپ ټو دواړه مطلب په یو ادرس باندې ځي. ښه دا خو لکه ټول د ادرس معلوماتو، مطلب په دې ادرس هغه سره موږ مطلب کانټاکټ کولی شو. اوس بیا راشو پیمنټ سیټینګ ته. خو دې نه مخکې به دلته یو دغه هم وکړو، ځکه نن سبا دا فیسبوک ډېر مشهور دی. د فیسبوک آی ډي موږ ته راکړې ده د احمد خان په نامه باندې. ښه نو دا فیسبوک آی ډي شوه، په دې مطلب تاسو سره بیا په تماس کې کېدای شئ. ښه اوس بیا پیمنټ سیټینګ ته راشو. پیمنټ سیټینګ کې موږ نه د احمد اکاونټ نمبر غواړي. احمد چې کوم اکاونټ نمبر تاسو ورکړی وي هغه به تاسو دلته ورته ولیکئ، هغه د بینک اکاونټ نمبر. پیمنټ ټرمز، احمد سره به موږ په څه شکل باندې قرارداد کړی دی، مطلب دا پیسې چې کله موږ ته راکوي په کوم شکل به یې راکوي، په 15 ورځو کې به راکوي، که په 10 ورځو کې، که په 15 ورځو کې، کله چې مطلب واخیسته په همغې ساعت کې موږ ته باید پیسې راکړي ده. او که چېرته داسې نه وي نو مطلب موږ ورته 10 ورځې وخت ورکړي او دا ورته ووایو چې که چېرته تا موږ ته په 10 ورځو کې مطلب پیمنټ وکړو، نو تاسو ته زموږ نه خوا نه 1% ډسکاونټ دی، نو بیا به تاسو دغه ټایپ دا به راواخلئ. یا هم 10 ورځې وي او ورته ووایي چې که 10 ورځو کې موږ ته پیمنټ وکړو نو 2% ډسکاونټ به درکوو. او که نه د لپاره یو خاص لکه یو خاص ډسکاونټ درته ورکوي، نو بیا به لاړ شو اډ نیو به کړو او دلته به ولیکو چې ښه دلته موږ لکه نیو ټرمز احمد لپاره اچوو، یعنی احمد که چېرته موږ ته په 10 ورځو کې په 15 ورځو کې پیمنټ وکړو نو موږ به دلته 10% ډسکاونټ ورکړو. دلته موږ نه پوښتنه کوي چې نیډ ټو end 30 days، نو موږ به ډسکاونټ ورکړو ورته 10% او ډسکاونټ اف پیډ ویت 15 ورځې، نو دا به اوکې کړو. نو دلته موږ سره د احمد یو نوی ټرمز موږ سره اضافه شو، نو موږ سره په دغه ټرمز باندې د سره مخکې ځو. ښه پریفر ډیلیوري میتھډ، دلته به د انوایسونه د نرخنامې یا پرایسونه دا دلته موږ په کومه لار باندې مطلب سینډ کوو، په ایمیل باندې، که په میل باندې، که په نن باندې. خو نن سبا چې دی ایمیل ډېر عام استعمالېږو، نو دا ایمیل به دلته هم انتخاب کړو. preferred payment method، یعنی احمد نه به موږ پیسې په کومه طریقه باندې اخلو، په کیش باندې، که په چیک باندې، که په امریکن ایکسپریس، مطلب دا نور شیان خو زموږ ستاسو په ملک کې دومره ډېر نشته، خو کیش او چیک چې کوم دی دا دواړه لکه استعمالېږي. دلته موږ ووایو چې موږ ته احمد کیش راکوي. کریډټ کارت انفارمیشن، دا هم لکه افغانستان کې دومره نه استعمالېږي، نو دا به اوس فی الحال لپاره خالي پرېږدو. ښه کریډټ لیمټ، د دې څه معنا، یعنی احمد سره موږ تر تقریبا 20 لکو پورې لکه دغه سره 20 لکو پورې موږ د سره قرض کولی شو. یعنی که 20 لکو نه مطلب کله پیسې د ډېرېږي نو موږ ته باید کویک بوک ته وارننګ راکړي
چې د هغه لیمټ چې کوم دی 100 لکه دی او دا مطلب د لیمټ پوره شوی دی نو دا موږ ته کویک بک یو الرټ راکوي یو وارننګ راکوي تر څو موږ وپوهیږو چې یعنی احمد زمونږ لیمټ نه وتی دی ښه پرایس لیول دا به اوس پرېږدو دې باندې ان شاء الله بیا کار کوو اوس د دې موضوع اوږده ده نو دې باندې بیا وروسته بحث کوو سیل ټکس سیټینګز د دې هم پوره یو لیکچر به دې باندې اخلو دې نه به مو تیر شو او ایډیشنل انفارمیشن مطلب دې کې تاسو ته پوښتنه کوي چې دا احمد چې دی دا کوم کټګوري کې راځي کوم کسټمر دی فرام اډورټایزمنټ دی که ریفرل دی ریټایل دی که هول سیل دی نو زه به ورته ووایم چې نه دا زمونږ لکه په دې لیست کې هېڅوک هم نه دی دا زمونږ موږ ورته وایو چې دا زمونږ فرینډز دي یا زمونږ خپلوان دي نو زه ورته ولیکم چې دا زمونږ ریلیټیوز دي اوکې به کړو نو بس احمد موږ سره راغی زمونږ ریلیټیوز کې ښه ریپرزنټیټر کې مطلب د احمد موږ ته چا ریپرزنټ کړی دی نو موږ به هغه هم دلته ایډ کوو فرض مثال دا موږ ته شمس په نامه یو کس دی هغه موږ ته دا ریپرزنټ کړی دی اوکې ښه سیټ اپ اوس تا نه پوښتنه کوي چې شمس څوک دی ستاسو کوم وینډر دی کوم امپلایي دی که ادر دی زه به اوس فلحال ووایم چې ادر دی ښه د هغه مکمل ډیټایل هر څه به دلته ولیکئ او اوکې به یې کوئ او دا به اوکې کوئ نو تاسو به دلته هغه راشي ښه اوس که دلته بعضې کالمونه تاسو غواړئ او دې کې نه وي نو تاسو کولی شئ چې ډیفاینډ فیلډز باندې کلیک وکړئ او دلته مطلب هغه فیلډ چې کوم دي د خپلې خوښه فیلډ تاسو دلته ځان دپاره برابر کړئ ښه نو دې کې به موږ هغه فیلډونه ورکوو کوم چې په دې ځینو کې موږ ته لکه پیدا نه شي لکه د مثال په ډول احمد څو دفتر لري لکه 2-3 ځای کې دفتر لري او موږ د هغې ټلیفون نمبر یا ادرس یې ځان سره اخلو نو تاسو کولی شئ چې په خپله خوښه دلته هغې ته فیلډ جوړ کړئ نو زه ورته ولیکم چې د احمد کارتنو دفتر د چا لپاره کسټمر لپاره صحیح ده یو بل هم ورته ولیکم چې د کوټه سنګي دفتر ښه دا به کسټمر کوم او اوکې به یې کوم مطلب دلته تاسو سره یو 2 دانې اضافي فیلډونه پیدا شو نو دې کې به تاسو ورته مثال هغه نمبر به یې ورکړئ 400 وي او دلته به یې هغه موبایل نمبر ورکړئ ښه نو دا دې لپاره استعمالیږي مطلب چې کوم فیلډونه تاسو سره په دې ځای کې پیدا نه شو یو اضافي فیلډونه دي کسټم فیلډ یعنې ستا د خوښې فیلډونه دي نو تاسو کولی شئ چې د هغه لپاره یې جوړ کړئ ښه جاب انفارمیشن په دې باندې بیا وروسته کار کوو خو اوس فلحال د احمد لپاره همدومره ډیټایل بس دی دا به ټول موږ چې کړو اوکې کړو او نو چې کله مو اوکې کړو نو موږ سره به دلته احمد په دې لیست کې موږ سره راشي چې دلته نوم شو او دلته بیا کسټمر انفارمیشن مطلب هغه مکمل ډیټایل به دلته ټول راشي لکه کمپنی نیم شو فول نیم شو کسټمر ټایپ شو موږ ورکړی ریلیټیوز یعنې زموږ دوستان خپلوان دي دا اکاونټ نمبر یې شو د بینک نمبر یې اکاونټ ټرمز یې دلته راغی بیل ټو مطلب ټول هغه شیونه چې موږ هلته ورکړل هغه ټول معلومات د احمد دلته موږ سره ریکارډ شو خطا خو مونږ لکه ځان لا یو کسټمر جوړ کړو مطلب انډیویجوالي کسټمر شو یو کسټمر شو اوس موږ څنګه کولی شو چې په یو وار ډېر کسټمر کریټ کړو تر څو موږ ته لکه کار اسانه شي کېدای شي ستاسو کار مخکې له دې نه په ایکسل کې وي اول ته تاسو سره د کسټمر بسته مکمل لیست وي او غواړئ چې هغه ټول هغه ته راولئ کویک بک ته راوړئ نو څنګه مطلب په یو وار باندې موږ ډېر کسټمر جوړولی شو ځکه که چېرته موږ داسې جدا جدا جوړوو نو دا موږ نه بیا ډېر وخت نیسي او ملټیپل چې کوم دی هغه بیا لکه مطلب وخت کم نیسي نو موږ به راشو دلته به کلیک کړو نیو کسټمر ان جاب باندې او بیا به اډ ملټیپل کسټمر باندې کلیک کړو تر څو موږ ته هغه صفحه اوپن شي
ښه دلته به موږ لومړی ځان دپاره کسټمایز کړو کسټمایزیشن به وکړو چې کوم کالمز زموږ په کار دي کوم نه دي په کار ځکه دلته ډېر زیات کالمونه دي دې نه مطلب چې کوم زموږ په کار وي هغه به ترې ځان سره وساتو او کوم چې نه هغه به ترې ریموف کړو نو کسټمایز کالم ته به لاړ شئ دلته درته وایي تاسو ته زه به ورته ووایم چې زموږ فی الحال د دې لپاره اوس نیم په کار دی او ښه نو ښه نیم به دلته پرېږدو مونږ دا به ریموف کړو دا ټول به ریموف کړو مونږ د دې ځای نه صرف هغه نیم چې کوم دی هغه به پرېږدو مونږ تاسو او نور چې کوم زمونږ په کار وي مین فون دا دې مې وي فکس هم ریموف کوو ښه اوس په دې کې موږ وګورو نیم موبایل نمبر اډرس به پیدا کړو دلته اډرس به پکې اډ کړو ښه زه اوس فعل لپاره موږ سره دا نیم او مین فون بس شو بیا چې ستاسو څه په کار وي کولی شئ چې دې ځای نه تاسو لکه هغه فیلډونه راوړئ نو دا به هم اډ کړو زه دا هم ښه دی اډ به یې کړو اوکې به یې کړو ښه اوس دې سره دلته موږ سره هغه اضافي دغه چې کوم وو هغه ټول موږ سره لکه لاړه موږ مطلب هایډ کړه هغه کسټمایزیشن کې نو دلته به موږ لیکلی شو چې یو منټ ښه دلته تاسو کولی شئ چې ځان نیم ولیکئ لکه علي شو اکرم شو او داسې په ترتیب باندې موبایل نمبر یې به ولیکئ خو نه کیدای شي موږ سره دا کسټمر په لکه اکسل کې تاسو سره وي نو هغې سره مې راوړو دلته به یې کاپي او پیسټ کړو دلته ما سره په اکسل کې یو دغه یو منټ چې دغه ته لاړ شم دلته ما سره په اکسل کې شته دغلته دا به موږ کاپي کړو کنټرول سی او کویک بک ته به لاړ شو او ښه دا مینیمایز شوی دلته به یې پیسټ کړو مطلب دغه کسان موږ سره تیار په اکسل کې وو دا ما راوستل دا یې نومونه شو دلته به اوس هغه موبایل نمبر یې راواخلم ټول به کاپي کړم او پیسټ به یې کړو څومره چې بیلانس وي تاسو کولی شئ چې هغه دې ځای نه په خپله مینولي لکه انټري کوئ لکه فرض مثال ما سره علي دی 100,000 دا بل 10,000 دا 15,000 او دا هم 50,000 ښه نو په دې ترتیب سره تاسو کولی شئ چې د اکسل هم امپورټ کړئ او یا دلته په خپله کوم نوی کسټمر اډ کړئ لکه یو بل هم زه ولیکم د تاریخ په نامه باندې نمبر یې او بیلانس کې یو ښه ده او که نه خالي هم پرېښودی شي مشکل نشته چې ته یو ضرور ورکړي نو دا موږ سره جوړ شو سیف چینجز به یې کړو نو 5 کسټمر ریکارډز هاف بین سیفډ نو دا موږ سره جوړ شو او موږ سره به په لیست کې اوس فی الحال لپاره 15 کسټمر اضافه شوي وي تاسو که اوس وګورئ احمد خو موږ مخکې نه جوړ کړی و علي شو عرفان شو شاهد شو تمیم طارق دا ټول موږ سره مطلب موږ ملټیپل کسټمر جوړ کړو په یو ور باندې نو دا نسبت هغه ځان نه چې جوړېږي هغې په نسبت لږ اسانه دي ښه اوس به راشو په کسټمر جاب باندې به کار وکړو کسټمر جاب چې کوم دی هغه څه کار کوي دوستانو فرض مثال طارق زموږ یو کسټمر دی او دا څو ځای کې نور دوکانونه لري لکه په ارزان قیمت کې لري په کارتیناو کې دي په شاریناو کې دي او طارق موږ ته وایي چې تاسو چې زما هر نمایندګۍ ته مال لګئ مطلب د هغې تاسو جدا جدا ریکارډ ماته ولرئ مطلب زما ټول حساب باید جدا جدا وي تاسو سره چې د هر نمایندګۍ پورې وي د ارزان قیمت ماته جدا ونیسئ د کارتیناو جدا او همدغه شان د شاریناو جدا نو دې لپاره موږ بیا جاب نه کار اخلو ښه جاب نیم کې به ولیکو مثال کارتیناو
کارتیناو او کسټمر خو دلته تاریخ خپله انتخاب شوی دی. نو دا فیلډونه به ټول تاسو ته ډک کړي. دې باندې اوس مونږ وخت نه ضایع کوو ځکه دا خو مخکې مونږ وکړل څه مشکل به پکې نه وي او دا به اوس فی الحال لپاره اوکې کړو. ښه بل مونږ ته وایي چې تاریخ مونږ ته وایي چې زما یو بل دوکان دی په شاریناو کې دی، هغې لپاره ما ته مطلب جدا کاته واچوئ. شاریناو ښه که کوم بیلانس وي هغه هم کې تاسو دلته واچوئ. مطلب 15,000 روپۍ شاریناو نه طارق زمونږ قرضداره دی. ښه دلته طارق زمونږ کسټمر دی، 8,000 د ارزه قیمت نمایندګۍ نه لکه دا زمونږ قرضداره دی او 15,000 د شاریناو نه، نو دا ټول کېږي 15 او 8 14,000. نو لکه مطلب د ده مونږ لکه ټول هغه نمایندګۍ نه چې وي د هر یو ریکارډ مونږ سره جدا جدا پروت دی. مطلب که مونږ نه وغواړو چې طارق چې زما ارزان قیمت کې زه څومره قرض یم د ارزان قیمت نمایندګۍ نه، تاسو کولی شئ چې د همدې ریپورټ ورته وباسئ د کارتیناو نه، همدغه شان د شاریناو نه، او که بیا وایي چې ټول څومره قرضدار یم نو بیا ریپورټ به دغې نه اخلئ. ښه دلته بس موږ سره کسټمرې جوړې شوې او د هغوی هغه څومره چې قرضدار دي هغوی بیلانس هم دلته موجود دی. مطلب کله چې ګورئ چې لکه موږ خلکو باندې څومره قرضداري لرو نو تاسو به لاړ شئ ریپورټ ته او په ریپورټ کې به یو منټ ریپورټ کې به دلته لاړ شو اکاونټنټ اینډ ټاکسز ټرایل بیلنس ته. ښه اکاونټ ریسیویبل باندې به موږ کلیک کوو. اکاونټ ریسیویبل زموږ 1,18,000 روپۍ دی. مطلب څومره چې کسټمر موږ جوړ کړل د هغوی ټول بیلانسونه جمع شوي دي او 1,18,000 نه جوړ شوي دي. نو دلته تاسو دغه 1,18,000 چې دي تاسو په خلکو باندې قرضداري ده، مطلب دا تر اوسه پورې نه دي وصول شوي او دا تاسو لکه مطلب کسټمر تاسو قرضدار دي هغه ټوټل. نو که ډبل کلیک کوي به درته تاسو ته وښیي چې څوک قرضدار دي. نو ټول درته ښیي چې احمد مثال 20,000 دی، دا بل چې دی 80,000 دی، 50,000 په ټول مطلب 1,18,000 روپۍ شوي دي چې دا ستاسو په خلکو باندې پیسې قرض پرتې دي. ښه دوستانو دا و زموږ د نن ورځې لیکچر. انشاءالله سبا په یو بل نوي لیکچر باندې کار کوو. تر هغې تاسو ته ښه وخت غواړم. په الله مو سپارم. د خدای په امان.